چې تورې ټول غږونو ته اوبه شو نو پښتو شوه، راټول چې ټولو ژبو نه خواږه شو نو پښتو شوه. له ځانه مینان چې کله ورک شو نو جنون شو، خو مینه کې چې یو بل پسې مړه شو نو پښتو شوه. چې شال د ملا نه وتاړه ملالې نو غیرت شو، راټیټي د حیا نه چې لیمو شو نو پښتو شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو ویس کرنیم د کرنټي بشه باندې نه خو نه تاسو ته مخاطب یم. د سرخار اسلام آباد ته په چکر راغلی ما نن را سره د افغانستان جرأت مومند صاحب را سره ملو شو. ډېر زیات خوشاله شوم. د جلال آباد سره تعلق لرونکی دی. ډېر خوند یې وکړ دوی سره ملو شوم. ډېر عزت راکړو. ډېره شکریا ادا کوم. غوښتل مې چې څه شعرونه دې ریکارډ کړم، خو یې نه مخکې تاسو ته ویل غواړم چې د دوی دوه کتابونه چاپ دي، شاعري ټولګه. د یو نوم دی ګل د ازغو په منځ کې او د بل نوم دی نیمګړی تصویر. تاسو ته به دواړه تصویران چې کوم دي په سکرین باندې راښکاره شي. نو دوی نه بعد دوی په فن ژوند باندې خبرې کوو، شاعري باندې راځي موږ سره اوسئ. السلام علیکم. جرأت مومند صاحب لومړنی خو د خپل پروګرام کې ډېر مینه ورکړلې. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه کوم ستاسو چې تاسو د بلا لرې نه راغلی، موږ ته مو وخت راکړ او دلته راغلی. ډېره مننه کوم. ستاسو هم یو مننه. ژوند مو څنګه روان دی؟ مننه، بس د الله کرم دی. دله ته ووایئ چې کتابونه خو ستاسو دوه چاپ دي او کوم اسناد تاسو ډېر زیات خوښوئ؟ زما خپله ډېر شعرونه چې دي هغه په غزل کې دي که نه، خو نظم هم لیکم او کیتې هم لیکم. صحیح صحیح. ډېر په غزل باندې تکیه یم. ډېر مو په غزل باندې کار کړی دی. صحیح. مینهوالو سره به څه شریکوئ تاسو؟ ښه، زه به تاسو سره یو څو کیتې او څو غزلونه شریک کړم. جی ارشاد. د ژوند تودو سړو اغیستې یمه، د ژوند تودو سړو اغیستې یمه، که استاد نه یم استاد به مې کي، او زما یارانو لارې مه بدلوئ، الله به وس راکړي آباد به مې کي. زما یارانو لارې مه بدلوئ، الله به وس راکړي آباد به مې کړي. غزل دی چې تورې ټول غږونو ته اوبه شو نو پښتو شوه، چې تورې ټول غږونو ته اوبه شو نو پښتو شوه، راټول چې ټولو ژبو نه خواږه شو نو پښتو شوه. ډېر له ځانه مینان چې کله ورک شو نو جنون شو، له ځانه مینان چې کله ورک شو نو جنون شو، خو مینه کې چې یو بل پسې مړه شو نو پښتو شوه. دا ژبه شو د فهم او که ژوند ته یو قانون شو، دا ژبه شو د فهم او که ژوند ته یو قانون شو، لفظونه صورتونه چې درانه شو نو پښتو شوه. او چې شال د ملا نه وتاړه ملالې نو غیرت شو، چې شال د ملا نه وتاړه ملالې نو غیرت شو، راټیټي د حیا نه چې لیمو شو نو پښتو شوه. او بس خپلو قاتلانو ته به دوه لاسي سلام کړي، په در چې د راپیښ شو میلمانه شو نو پښتو شوه. او جرأت لرغونتوب ابتدا ته د ژوند رسي، په شا چې د دنیا نه پښتانه شو نو پښتو شوه. رنګ دی د مینې دا دنیا واخلي، چې ټول ژوندي د آرام سا واخلي، او ستا قرض دی تا ته خلک نه یادوي، ما نه دی دوه چنده سیوا واخلي. حسن پرستی مې چې ښکلي وینم، نو د زړه زخم مې رڼا واخلي، او دا ستا د سر بلا خو ما واغسته، څوک به زما د سر بلا واخلي. او دواړه زینت او دولت ښه وي یاره، خو نه سړی چې په هوا واخلي. دواړه زینت او دولت ښه وي یاره، خو نه سړی چې په هوا واخلي. او د چا د زړه نظر چې نه لګېږي، جرأته موږ نه دي دوا واخلي. جرأته موږ نه دي دوا واخلي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. بس مسلسل اذیتونه به وي، بس مسلسل اذیتونه به وي، زړه به مې وي د زړګي سر به نه وي، او تیر خو به شي په تېرېدو جرأته، دا اختر هغسې اختر به نه وي. ډېر ښکلی د وخت راکولو نړۍ. مننه. څه پیغام ورکول غواړئ جرأت؟ مننه. پیغام مې دا دی ټولو پښتنو ته چې په خپلو بچو تعلیمونه وکړي،
او د جنگ د سوجون نه راووځي ژوند وکړي د تعلیم په سیډ باندې په خپل ځان په خپل اولادونو کار وکړي او د نورې دنیا سره همسیاله جوړ شي. مهرباني. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې د جرأت مومند صاحب سره وه. تر بلې خپرونې پورې مو لره کې اجازت. د الله په امان.